ورونو ته دا نصیحت دی چې د غصې په وخت کې خبره ودروئ او حدیث کې چې د غصې کوم علاج راغلی دی او داسې اردام وکړه دې سره غصه کنټرولېږي که ولاړې نو کښېنه او که ناستې نو سمله یو ښه طریقه دا ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره ځکه چې غصه شیطان طرفوي بله د دغه ځینه وته داسې قدرمنې ښځې پکې باادبه چې کله خاوند غصه شي نو هغه یې د مخې نه لرې شي نو غصه د خاوند کنټرول شي خو یو نیمه داسې چې داسې یو میټر ژبه ورسره وي نو هلته بیا ته لرې کېږي د دغه ځینه که غواړې چې دا مسله طلاقو ته لاړه نه شي نو بیا به ته څه کوې ته به د دغه ځینه اخوا شي کله یې لږ ذهن برابر شو یخ شو بیا واپس راشي نو دا یو نصیحت دی دې وروڼو ته د غصې په وخت کې ګوره صرف ښځې سره نه ملګري سره خپلوانو سره بچو سره چې څومره د غصې په وخت کې ته په یو مسله کې ورننوځي دومره تا نه ګډه وډه کېږي نو دا یې ښه طریقه ده یا خو غصه کنټرولول او یا دغه ځای پرېښوده دی حل دی کله دې دماغ ساړه شو بیا راشه کښېنه ورسره